السلام علیکم یا سوینسکا درمان لیدونکي اورېدونکي نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. قدرمن نن مې داسې شخص پیدا کړی دی چې د څېرې د نوم سره به اشنا وئ. دا یې که خیر وي غورځان دی، د که خیر یې پړانګونه د سیکې د مزاریونه تو د غاټه غاټه حیواناتو ښکور یې کړی دی. دنه به موږ چې د خاطرې پوښتنه کړي چې په دا ښکور کې د که خیر وي کوم ښکور نه ښه خوند وخوستی، په کوم ځای کې په ښکور کې ډور شوی، په کوم ځای کې داسې خطرناکې صحنې سره مخامخ شوی که نه. دا ښکور یې شپې کېږي، ورځې کېږي، کله د شروع کړی دی. دغه شخص نوم به زه تاسو ته وښیم. د اصل کې میرتجړ صاحب نامیږي. میرتجړ صاحب یې داسې ښکورځان دی چې نومتي ښکورځان دی. میرتجړ صاحب اول خو ته ښه راغلاست وایم، مننه دې کوم چې موږ بلنه دې ومنله، حاضر شوې. ډېره مننه. خو سوینس قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ وئ جوړ وئ. ایتونه بیا مننه کوم چې موږ ته د وخت وکړو چې قدرمنو دوستانو سره دا د خپل یوه ځانډنه خاطرو یو بیان ورسره شریک کړم که خیر وي. نجات شه، مننه. میرتجړ صاحب دا یو سوال یې موږ سره پیدا شوی دی. کوم وخت نه ته دا ښکور دی؟ یاره درته وایم اکبر بشیر خانه وروره چې 50 شپېته کوله کېږي چې زه ښکور کړم. 50 شپېته کوله 50 شپېته کوله 50 شپېته کوله کېږي چې دا ښکور کړم. دا سیګې، دا پړانګون، دا لیوون، دا رقم حیوانات به که خیر وي هغه دنیا ته لاګېل دي. نه ته بیا څه کلان به وې چې 50 شپېته کوله د ښکور کېږي؟ څه کله به وې؟ زه ګل بشیر خانه وروره زه 80 شپېته کوله به عمر دی. 80 شپېته کوله یعنې 3 کلان وې چې ته په دا ښکور 3 کلنی نه چې خدای کې په دا ښکور وخته یم. نه دا 3 کلنی کې څه رقم ښکور وي؟ په 3 کلنی کې خو ځان چې ډېری چاخل ته چې سخت نه دی. دا رښتیا سادو مو دا رواج وړکول نه به مینه ورسره وه. زه چې وړوکی وم 3 کلن وم اول به ورګوره مو وړه مږي سره جنګول. دا وړه مږي څه دي؟ دا هم به سره جنګول سره پرېم به کړو. بیا هم به ورګوره یونیم که مړ کړه. دغه نه چې لږ رستر شوم ورګوره بیا هم به چرګون جنګول. چې ښه رستر شوم بیا هم به پشه ونوی، پشه هم به سره جنګول، هم به ویشته. دغه نه چې لږ رستر شوم بیا ورګوره د غوټ وړ موږون وي، دا د میږه موږون نه وي. دا هم به ورګوره د غوټ هم به کړه، بربار هم به کړه. کله به چې جنګ داسې شو بیا هم به دغه سره خپله نزې واله سره جنګېدم به. دغه نه دا ووتم غره ته پسې ووتم. په غره کې پړانګون به وویشته، ګدړون به وویشته، سیې به وویشته، دا پسې تېر شه پسې غوټ زاریون به پسې وویشته. بله دا خو داسې یوه نیمه خاطره ده ته معلومه ده که نه چې ته داسې په سختۍ کې وې، داسې چاخل ته چې ویلي دي وي چې یاره نن یې موی ژوند اخري ورځ ده. داسې کومې خاطرې سره په دا ښکور کې مخامخ شوی یې؟ ډېر ورسره مخامخ یم. یو رخ به دا وه چې هغه به ونه بزرګی چې وبینې غېږې ته به چې که ژوندی وس کاټر نه یو وتی که غره ته وتی وت کړم لوړ دلته خدای مرګ نه باد کړم. غوټه خلکو سره مخامخ شوم. بیا یوه ورځ دا رکشه وه اکبر بشیر خانه چې مونږ ووته مرګل وو. بیا یې وویل چې په پرنکیجو کې مزری دی چې ور شو چې د مزری یا ژوندی ونسو یا یې ورګولم په تیرې چاپ چیپ کو سرمن تر وړه. څرمن هم خرڅولی که څرمن هم خرڅولی. په وخت کې مخکې څرمنه به خرڅېدې. امزاریونو پړانګونو څرمنه خو به ډېرې قیمتي وې. هغه نه به بیا څرې جوړولی. اوس ورته وویل دی تو سره کور نه دی، تو سره نخلوص تو سره څور سره لوړ شوی. بیا ملګری یې نه څه درته وویل چې دا خو یې مار خطر دی؟ ملګری یې خو وایي چې مړ کوي دی. مو ورته وویل چې اوس به 50 شپېته کوله کېږي چې مړ یې نه کړم. بیا دا سر په مونه وخت دی چې مو مړ کوي. ډېر به یې خور لاندې کړي. ډېر ګیدړونه به کسان دی په دغه کنجو کې وویشته. چې درته ویل اغله ما اکبر بشیر خانه ته په خدای کینې وکړه موږ ننګور یې ما که ووته مې ډاو چې ورغلم اتفاق به تړلی ده کمربند به ستا ساتو ابکې ښه په ګریز کې برتونه به جګ کړه. ورته وویل چې دا دې کې کینې ورراګولم تو چې موږ لوندرا کړو چې مزاری چېرې تښتي کوم فرا به خلاصېږي مو تېره به ووینو. ول بشیر خانه چې درته ورغلم مزارۍ ته درته ورغلم مزاری خو داره دا ورګوره در مخامخ رو پروته خو ویده دی. چې کله دا کړوپۍ لور دی وخت سترګه یې جګه کړه. یس ورنږدې یې؟ ورنږدې یم ته مو زوی ته نه راورسېږم.
چې دا بله سترګه جګه د کړو پسې سر جګ خو به دا راکبات په غوښ دا ته دلای نه یې زه یې نه یم دلی شو ورته غلی شوم چې دا سترګې داره وپړکې د زه خو به دا غنه که داره ورته غلی مامو چې اوس هم بله پکار خو چې وبلېد بېرته راکه سخت په کار وه ولا وړکې چې دا جګ شه چې د داره وښورده دا مځکه یې وښوروله خو هېڅ ولا وداره ولا داره سوندې وشتاک وشب سر ته روخېدم وړکې درته روغلم زرې خو ونلدم وللوړ کور ته رخلوص شومه کور که به ورته و چې نن وګته یو نغان وبوځئ خدای پاک یې غوټه بالونه باد کړمه سر سینګار خلوص شومه الله راوار پښه سلام د څه تکلیف تېر کوم چې کا مړ ده دا خالي خلوص شوې د ته یم چې درې ورځې د هغې ډور نه تبر نه روغله خدای د کور ړنګ نه که نو دا رکساوي سر جه خو خو به دا راکه باد په غوسه وه نه ته یو دل مګیم بس راجنګول دا مګي سوي مګي دام بس راجنګول ای دا نه چې لږ نه دا شیشه ای دا نه چې لږ ورسر شو ورکه پسم به ونه پسه نو په دا رقم دا نه کار نه لګوي ای ته لږ کړي دي ډېر لوستاره وړه دا چیرې سره چې ور راکولا دې مو 50 پته کولا کېږي چې مو دغه خور کړی ده